حضرت عمر رضی الله عنه دور راورسېدی. حضرت عمر رضی الله عنه ته الله تعالی په مال او دولت کې ډېره اساني کړې وه. د ده په دور د خلافت کې 22 لکه مربع میل مځکه دا در اسلام در قبضه لاندې راغله، او د روم او د فارس د قیصر او د قیصرا ټولې خزانې هغې مسجد نبوي ته راورسېدې، او د هغې لوڼې به په مسجد نبوي کې د منځانو په شکل صحابه سره تقسیمولې. د کسرا د سر تخت رالی، د هغې مطالعه کې لیکلي دي چې 170 غزه د ده طول او اوږدوالی و، 110 غزه د هغې عرض او سور و، او 12 منه پر هغې باندې صرف سونه لګېدلې وه، او غالبا 4-50 منه یادونه پر هغې باندې چاندي لګېدلې وه، او دا رقم بې شماره خزانې رالی مسجد نبوي ته. لیکن صحابه و زندگی په دې فضولیاتو په دې کې نه که مصرف. حضرت عمر رضی الله عنه یو ګټ د یو شاګرد څه اوبه وغوښتې، وایي اوبه راکړه. هغې د اوبو پر ځای په ګیلاس کې شربت ورته ونیول. ده چې د دې خولې څه وویل، باره یې دومره وژړل، برته یې شربت کښېښود. بارات البچې د دنیا زندگی الله د دې دپاره نه ده راکړې چې د دنیا نفع دلته استعمال کو. د دنیا زندگی د دې دپاره ده چې دلته به مشقت برداشت او د دې شربت به په آخرت کې بیا څښو. ورته یې بچې که الله راته اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، که الله دا راته چې تاسو خو خپله ونډه په دنیا کې لا وخوړله واستمتعتم بها، تاسو په دنیا کې په دې باندې نفع واخیسته، او که الله راته چې په آخرت کې اوس دې حصه نوره نه ده پاته، بیا به مړ څه کوو. نو هغې زندګي د آخرت د تیارۍ دپاره په دې شکل د عامو خلکو دا عقیده وه چې د صحابهو لوی کرامت دا و چې د حضرت عمرو بن العاص لشکر پر اوبو باندې سربیره روان سو، دا تل یې نسوې نودې په اوبو باندې. د صحابهو لوی کرامت دا و، لیکن علما دا لیکي چې د صحابهو لوی کرامت هغه نه و. د صحابهو لوی کرامت دا و چې هغې ته د دنیا خزانې رالی، او د دنیا راحتونه رالو، او د دنیا مال و دولت مدینې منورې ته راورسېدی، لیکن صحابهو په هغې فضولیاتو کې ځان مصروفه نه کوي، هغې د زندګۍ ټوله لمحات د آخرت دپاره استعمال کړو. دا د صحابهو لوی کرامت.